دا د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې د غربي لښکري بازار علي لیسه ده. دا لیسه نن د یو لړ شاندارو مراسمو په ترڅ کې د 6 تنو ممتازه زده کوونکو د ستاین غونډې کوربه و، کوم چې څه موده وړاندې دا پروسه په همدې ښوونځي کې په لاره اچول سوې وه. د ممتازه زده کوونکو په دې ستاین غونډه کې د هلمند ولایت د پوهنې رئیس مولوي محمد ایواز انصاري د داسې پروګرامونو په لاره اچولو څخه خوښي وښودل او د ښوونکي د مقام پر ارزښت یې وینا وکړل او د ټولو زده کوونکو څخه یې غوښتنه وکړل تر څو خپلو زده کړو او ورځنیو چارو ته پاملرنه زیاته کړي. او د شاګرد باندې د استاد حق دا دی چې دا د هغه مجازي مربي او پلار دی. څونه حقوق چې د مور او پلار په سړي باندې دي چې قرآن عظیم شان کې هغه واضح دي چې ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. دې ارشاداتو کې واضح دي چې مور او پلار ته اف ویل هغه کلمات چې مور او پلار په ناراضه کېږي جایز نه دي. چې مور او پلار په زیریږي هغه عامه کلمه، هر کلمه چې وي هغه د اف عامه ده. چې مور او پلار په زیریږي د مور او پلار په مقابل کې جایز نه دي، هغه څه د استاد په مقابل کې هم جایز نه دي. غونډه کې د وینا پر مهال د غربي لښکري بازار علي لیسې مدیر محمد ناصر بارکزی وویل د دې پروګرام څخه یې هدف دا و چې د زده کوونکو ترمنځ سالم رقابت رامنځته سي او زده کوونکي دي د راتلونکو ازموینو لپاره لا ښه چمتووالی ولري. د تعلیم زده کړه د تعلیم کول دي تر څو موږ نور هم په هره برخه کې وځلیږو، ښه تکړه ډاکټر ولرو، ښه تکړه انجینر ولرو، ښه تکړه قاضي ولرو، ښه تکړه ښوونکی ولرو او ښه تکړه پیلوټ د ځان څخه ولرو چې د بل د محتاجۍ څخه خلاص وو. انشاءالله دا به زموږ هڅه وي، زموږ به بیا هم پر دې باندې ټینګار وي ستاسې د لا ښه ظرفیت د لوړولو دپاره. د بارکزي په خبره داسې پروګرامونه د زده کوونکو په هڅونه او تشویقولو کې ډېر اغېزناکه ثابتېږي چې په وینا یې په همدې لیسې کې به د داسې پروګرامونو جوړولو ته لا ډېره توجه وکړي. دا پروګرام چې هر کال موږ په لاره اچوو د ستوري تر نامه لاندې پروګرام، د دې هڅه دا ده چې په دې کې هدف دا دی چې موږ څنګه وکولی سو چې د زده کوونکو ظرفیت لا لوړ کړو، چې هر کال موږ د یادو تکړه او با استعداده زده کوونکو څخه ازموینه اخلو. د دې 2 ازموینو په نتیجه کې موږ خپل 6 تنه ګران زده کوونکي چې په رښتیا سره زیار ایستلی دی، زحمت ایستلی دی، تکلیف ایستلی دی، زده کړې یې کړي دي. د دوی د تشویق د لا بریا او تشویق لپاره موږ دغه نننی پروګرام په لاره اچولی دی. غونډه کې زده کوونکو ورزشي نمایشونه، ترانې او تمثیلي ټوټه هم وړاندې کړل چې تر ډیره د غونډې برخوال له ځان سره بوخت وساتل. خبره مې درته کول بابا، ما ول بالا ایران ته بابا دلته ژوند سخت دی. یا زه ایران ته مزه ته خرابېږي بابا بالا دلته ما ته ژوند خوند نه راکړي، دلته نه څوک وستا راکړي، نه کار شته نه بل شته. دلته بالا ما ته سیندونه دي، دشتې دي که غرونه دي، ځمکې کې کانونه دي، ځمکې کې کانونه دي، ښه آب و هوا لري رښتیا پر اسیا ملک زمان. بل لور ته بیا عبدالحق چې د 12م ټولګي زده کوونکی دی او په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی دی، وایي ډیر خوښ دی او د یادې لیسې او ښوونکو او ادارې څخه یې مننه وکړل چې داسې پروګرامونه د زده کوونکو د تشویقولو لپاره په لار اچوي. موږ غواړو چې په روان وخت کې نور شاګردان هم دې ته تشویق سي چې تر څو خپل درسونه زده کړي او دا پروسه دې دپاره ده چې شاګردان تشویق سي او د علم د ترلاسه کولو دپاره د شاګرد دپاره یو بهترین شی چې دی هغه تشویق دی. نو د دې دپاره موږ د ادارې هم تشویق کړلو تر څو تعلیم ته لاسرسی پیدا کړو او لوړې زده کړې هم د په میړانه سرته ورسوو. هلمند ولایت کې داسې مهال د غربي لښکري بازار علي لیسه کې د زده کوونکو د هڅولو او تشویقولو په پار
شپږ تنه ممتاز زده کوونکي وستایل سول او هغوی ته ډالۍ ورکړل سوې چې له دې څخه وړاندې د داسې پروګرامونو جوړول په اکثریت ښوونځیو کې ډېر کم تر سترګو کیږي. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.